محترم مسلمانانو ختم نبوت دا یو اجماعی یو مسلم عقیده ده د الله ذوالجلال وحدانیت چې مو تا څنګه قایل یو د قرنګي به د دوانو جهان د سردار مبارک صلی الله علیه وسلم د رسالت او د نبوت هم قایل یو لکه څنګه چې زمونږ استاد دا عقیده ده چې د الله ذوالجلال د خدای توپ سره او د وحدانیت کې څوک شریک ته وګڼي او پاغي باندې سړی د دار اسلام نه اوزي او کفر ته داخليږي اوم د قرنګي زما استاد عقیده ده چې د دوانو جهانو د سردار مبارک د ختم نبوت د عقیدې نه څوک انکار وکي یا پکې څوک ریب واچي یا پکې څوک چون او چیرا او د شک معاملې ذهن تراولي اوم د قرنګي دا د دایره د اسلام نه خارجيږي او د کفر په دایره کې دا داخليږي څنګه چې زمونږ خدای یو دی اوم د قرنګي زمونږ امام الانبیاء یو دی چې دا د دوانو جهانو سردار مبارک دی دی وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یوازې نبی نه دی بلکې دا آخري نبی دی امام شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله حجت الله البالغه کې لیکلي دي وای د تمام کائنات اولنې انسان او بشر الله ذوالجلال آدم علیہ السلام نبی پیدا کو آدم علیہ السلام داسې شخصیت ته چې غیر نبی نه دی بلکې آدم علیہ السلام نبی دی دا نبی ولی پیدا کو الله ذوالجلال د انسانیت اولنې فرد او بشر غیر نبی ولی نه پیدا کو امام شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله د خپل فلسفه په انداز کې حجت الله کې لیکي وای الله ذوالجلال ډیر په باریک بینۍ سره د انسانانو د مخلوق ته دا اشاره وکړه چې د انسانانو د لپاره خوراکونه د دوه دي په کائنات کې به روحونه هم دوی او خوراکونه به هم دوی یو ته موته روح حیواني وایو او بل ته موته روح جسمانی وایو د روح حیواني خپل خوراک ته د روح روحانی خپل خوراک ته د روح جسمانی خپل خوراک ته د روح جسمانی خوراک خو اکل او شرب دی او به اوسکم شربت به اوسکم روټي به وخورم چاولي به وخورم دا د روح جسمانی خوراک ته د تموتا غذای جسمانی وایو خو بل طرف ته روح روحانی دی د روح روحانی خوراک سوکته وای الله ذوالجلال چې کائنات کې اولنې انسان پیدا کو حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو د کې دې طرف ته اشاره وکړه چې د انسانیت د تخلیق نه مخکې الله ذوالجلال وای د روح روحانی د خوراک پروګرام می د نبوت په سلسله سره وکړو د نبوت په سلسله سره د روح حیواني د خوراک نه بهترین خوراک د روح روحانی دی چې هغه تن سلسله د نبوت وای د روحانی خوراک پروګرام الله ذوالجلال د آدم علیہ السلام نه وکړو پیغمبر راولېګو پته لګي چې دغه خوراک او دغه روح او روحانی ته ضرورت ډیر زیات دی دی وجنه د دغه کړی اخیره شخصیت زما استخکل پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر نبی دی نبی علیہ السلام نبیم دی او آخری نبیم دی دی وجنه تاسو ګورئ اکثر خلک تپوس کوي وای نبی علیہ السلام زمونږ نه د سکول یو سټوډنټ باندې تپوس کو وای نبی علیہ السلام اخیره پیغمبر دی ماته د واضحه اونته په پښتو کې آسان دلیل راته وای دلایل راته وینه یادېږي چې ماته دا پته ولګي مې قران کې الله ذوالجلال واقع ذکر کړی د سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مې په دې باندې پوي وای او الله ذوالجلال د معراج واقع د اسمانونو ته د دوانو جهانو سردار مبارک اوغتو ما وی بیا اول چې الله ذوالجلال په بیت المقدس کې د دوانو جهانو سردار مبارک التا حاضر تشریف فرما شو تمام انبیاء علیهم السلام ته الله ذوالجلال حکم کو څنګه چې حدیث مرفوعه کې دا مسله ثابت ده مفسرین هم د دې آیتونو لاندې لیکلي ده چې کله ټول پیغمبران حاضر شول آدم علیہ السلام په بیت المقدس کې حاضر شو دا څومره پیغمبران عیسی علیہ السلام نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام ادریس علیہ السلام شعیب علیہ السلام تمام پیغمبران الله ذوالجلال بیت المقدس کې حاضر کړل نو دا فکر او سوچو چې اوس په جمع ته څوک مخکې کېږي جمع ته څوک مخکې کېږي جبريل علیہ السلام الله ذوالجلال راولېګو او الله ذوالجلال د طرف نه جبريل علیہ السلام د دوانو جهانو سردار مبارک د مخاطب شو ورته وي تقدم یا محمد تقدم
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے د دوانو جهانو سردار مبارکا اے آخر النبیین اے آخر الانبیاء د تمام پیغمبرانو اخیری نبی د دوانو جهانو سردار مبارک جمع ته تاسو مخکې شئ مې جمع ته چې کوم شخصیت مخکې شو د تمام پیغمبرانو ورپسې ودرېدل دا د دې دلیل دی چې دا آخري نبی دی که نه دا د دې دلیل دی آسان دلیل دی مې دا نننی پروګرام د ختم نبوت په عنوان باندې دی د دې پروګرام ایجنډا د دوانو جهانو سردار مبارک د ختم نبوت مسله ده د دې پروګرام غرض د دوانو جهانو د سردار مبارک ختم نبوت د غوی ذات مبارک د غوی صفات مبارک چې بیان شي مرزا غلام احمد قادیانی سل کاله مخکې پیدا شو مردار د خپل ځان دپاره د کرامتونو دعوه وکړه ما کې دا کرامت دی وي د خپل ځان دپاره د معجزاتو دعوه وکړه وایي زما دا معجزات دي العیاذ بالله ته دومره بدبخت دی د دوانو جهانو د سردار مبارک معجزاتو ته نه ګوري جلال الدین سیوطی رحمه الله الخصائص الکبرى فی معجزات النبوی زخیم جلدونه کتاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په معجزاتو باندې مستقل لیکلی دی هغې کې فرمایي د نبی علیه السلام یو وینځه د ام ایمن دا فرمایي نبی علیه السلام ته یو ځل واقعه بیانوله و یا رسول الله زه د شپې تندې اغوښتم کنت انا عطشانه ډېره تږې شوې وم وایي اوبه مې وکتلې اوبه مې پیدا نه کړې نو چې ومې کتل نو ستاسو برتن او لوښی پروت و تاسو به په هغې کې د شپې تش بول فرمایل او تاسو به پیشاب په هغې کې کول نو ام ایمن رضی الله عنها رسول الله مبارک ته فرمایي چې یا رسول الله كنت انا عطشانه ډېرې تندې اغوستې وم فشربت بس ما دغه وسکل ستاسو بول ما وسکو ستاسو پیشاب ما وسکل دا عام ګوره د عاج او د مشرق اخبار خبره نه ده جلال الدین سیوطی رحمه الله متفقه مفسر دی شافعی المسلک د تفسیر جلالین مصنف الخصائص الکبرى مستقل جلدونه کتاب لیکلی هغې کې دا معجزه ذکر کړې ده نبی علیه السلام ورته غوږ مبارک کېښودی دی ام ایمن رضی الله عنه ورته وایي هغه مې وسکلې نبی علیه السلام یو تاریخ ساز جمله وفرمایله لن تشتکیا بطنک بعد یومک هذا ابدا اے ام ایمن تا زما بول پیشاب تا اسکل د نن نه بعد بس تا په دې خېټه کې چرته هم تکلیف رانشي ته د خپلو معجزو ذکر کړې ته بس معجزه به دې شي تا خو به وایي د ده مریدان وایي او د ده بچي وایي مرزا غلام احمد قادیانی وایي په آخر وخت کې په ده باندې خېټه یې خرابه شوې وي ایزه پرې راغلې وه نو بس هر وخت باتروم کې به شپه وه وایي د دغې ملعون وایي په یو واسکټ په جیب کې به لوټ اچولې وه او په بل دا ډېر ساده سړی وایي دوکه کېدو به او په بل واسکټ کې به وایي ګوړه اچولې وه نو کله کله به خیال نه وایي هغه لوټې نه به یې چک و کله کله به یې لاندې په اودسماتې کې وایي هغه ګوړه استعمالوله وایي داسې بدبخته سړی او ته راشې د رسول الله مبارک د معجزو سره ته ځان سمې حضرت انس رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی مونږ وایو دا ډېره عظیمه معجزه ده ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته غزار کو الله پاک فرمای قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم اور په الله پاک ګل گلزار کو اور طاقت اونلستل چې ابراهیم علیه السلام اوس وځي دا حقیقت کې چې ډېره لویه معجزه ده په خوله ویل خدا بالکل سړی ویلی شي خو چې عقل ته ته سوچو کې ناشنا تاریخي معجزه الله پاک ابراهیم علیه السلام له ورکړې بل طرف ته چې مونږ وګورو خادم خاص د رسول الله مبارک حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وایي نبی علیه السلام چې وفات شو زما سره د هغوی د لاسونو مبارکو د خولې مبارکې یو کپړه او یو رومال پاتې شو په هغې باندې به کله ګرد و غبار او دوړه پرېوتله نو مونږ به ذهن کې وي چې دا به مونږ ووینځو دا ګرد و غبار به ترې لرې کړو اوبه به ورله ګرمې کړو خو ما وی چې نه مونږ به اور به په تنور کې لمبه کړو او د روټو دپاره به اور لمبه کو وای ما یو سوچ راغی چې دا خو د دوانو جهانو د سردار مبارک د لاس مبارک او د خولې مبارک سره لګېدلی دی اور چېرته دې ته څه ویلی شي وای ما به ګرم اور ته ورغوزار کو هغه رومال 15 شپږ منټه نه 10 منټه وپکې پروت و چې سات بعد به مې راویستو هغه ګرد غبار به یې لرې کړی و کو ابراهیم علیه السلام الله پاک اور کې نه سوځي بېشکه لویه معجزه ده خو د دوانو جهانو د سردار مبارک د لاسو مبارکو سره چې کومه کپړه لګېدلې په هغې باندې اور حرام دی بل طرف ته کو عیسی علیه السلام ته وګورئ او موسی علیه السلام ته وګورئ چې امسا موسی علیه السلام گزار کی امسا یو لرګی دی او د لرګي نه څه جوړېږي د هغې نه اجدها جوړېږي فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبین یو ناشنا اجدها ته جوړه شوه د فرعون د دربار ټول ماران یې وخوړل هغه ساحران وتښتېدل څه پکې مسلمانان شول ایمان یې راوړو مفصل واقعه مفسرینو ذکر کړې ده نو هلته د امسا نه مار جوړ شوی دی مار کې ساهي خو اجدها خو بیا هم یو وحشي ځناور دی امام بخاري رحم الله حدیث مرفوعه کې راوړي رسول الله مبارک په مسجد النبوي کې رسول الله مبارک په محراب منبر بنو یوې ونې
ته به ډډه والې وه استوانه حنانۍ نوم دی او هغې ته به تقریر او وعظ کو خطبه به فرمایله یوه وینځه راغله یو صحابیه راغله نبي علیه السلام ته یا رسول الله زما غلام دی هغه ترکان دی خوښ هم نه ده چې زه تاسو له په ممبر جوړ کړم وایي ممبر یې جوړ کړو چې راغی نبي علیه السلام به ممبر باندې بیا خطبه فرمایله او تقریر به یې کو حضرت رسول الله مبارک به هلته کېناستو چې څنګه هلته کېناستو نو هغه استوانه حنانه مسجد نبوي کې چې دا کومه ونه نال وه اوس هم چې تاسو لاړ شئ نو هغه مؤذن چې به کوم ځای کې اذان کوو اوس هم هغه چبوتره شته او د رسول الله مبارک هغه زوړ ځای کې چې کوم محراب دی د هغې په درمیان کې هغه ونه دفن ده شیخ حسن جان صاحب رحم الله د تحقیق مطابق هغه ځای کې دفن ده اوس هم دې وجې نه چې ونه ته ګوري ونه په جړا شوه امام بخاري رحم الله فرمایي ونه په جړا شوه او ونه جاړي داسې جاړي لکه مرزغه اوغه چې په خپل بچي پسې جاړي مرزغه اوغه تشبیه ولې ورکړه په زناورو کې دا اوغه داسې ده مرزغه چې د خپل بچي سره دومره بې پناه محبت وي چې دا ورسره په لار باندې رواني نو د زیات محبت د وجې ورسره جاړي د محبت د وجې هلته کو د لرګي نه سا ولسیز جوړېږي نو وحشي زناور ته جوړېږي دلته خو د لرګي نه د عاشق او د معشوق جړه روانه ده دلته خو معامله بدله ده بدبخته ته راپاسې ته د خپلو ګستاخو ذکر ته معجزه وې ته د خپلو ګستاخو ذکر ته کرامت وې مردار ملغون پیدا شو زما استاد سکول د یونیورسټۍ او د کالجونو ترتیب او نوجوانان دا ګډوډ کوي دې وجې نه نبي علیه السلام ته نبوت ملاو دی او دا زما اوس ته عقیده ده د نبي علیه السلام دا نبوت دا ذاتي دی دا عرضي نه دی تحذیر الناس کې امام قاسم نانوتوي رحم الله لیکلي دي چې د رسول الله مبارک ته دا نبوت د چا د وجې نه دی ملاو تمام پیغمبرانو ته د نبوت چې ملاو دی د رسول الله مبارک د ذات مبارک نه ملاو دی ورته د نبی علیه السلام دا نبوت بالذات دی د نورو پیغمبرانو دا نبوت دا بالعرض دی دی وجه نه کو نبی علیه السلام نو پیدا دا پیغمبران بم نو دا حدیث دی دا ناتخوانان اکثر دا وایي خو دا عقیده چې داسې ګډه وړی که نه او سیټ نه هلکه وایي دا ناتخوانان زمونږ ووایي الله ذوالجلال چې نبی علیه السلام نو پیدا کړی د نبی علیه السلام د مخه د دنیا پیدا ده هلکه وایي دا مو وایي دا څه شرکي الفاظ وایي امام حاکم رحمه الله د امام بهقي استاذ دی زر کاله مخکې تیر شوی دی زر کاله مخکې په حدیثو باندې څلور پنځه جلد ضخیم کتاب لیکلی المستدرک لامام الحاکم په هغې کې د دواړو جهانو سردار مبارک یو حدیث را نقل کړی دی په هغې کې فرمایي الله ذوالجلال وایي اے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ته مې نه وې پیدا کړی ما به آدم علیه السلام نه پیدا کړی ما کو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته نه وې پیدا کړی ما به جنتونه هم جنت نه پیدا کړی ما به اسمانونه هم نه پیدا کړي مفهوم شیخ سلیم الله خان صاحب رحم الله نبحات التنقیح په حاشیه باندې د دې وضاحت کړي ټیک ته چې بعضې خلک په د دې په الفاظو کې کلام کوي خو موضوع بالکل ثابت ته وي معنی بالکل ټیک ته وي د دې حدیث معنی درسته ده وي لولاک لما خلقت الافلاک الفاظو کې به محدثین خبره کوي خو چې کوم مضمون ته ثابت دی په اتفاق د دیوبند علماو دا ټیک دی نو دا ما ته خو چې نن ګرځو دا د رسول الله مبارک د مخ مبارکه ګرځو دی وجه نه د نبی علیه السلام نبوت چې کوم دی دا ذاتن دی دا بالعرض نه دی د تمام انبیاء علیهم السلام دا نبوت چې دی دا بالعرض دی